د بونیر خاوره نه یوازې په خپل طبیعي حسن بلکې په خپل زرین تاریخ هم مشهوره ده. نن موږ د لیګاڼۍ او جوړ ترمنځ د تنګي په سیمه کې ولاړ یو. دا هغه ځای دی چې د ګندهارا تمدن زرګونه کاله پخوانۍ نښې پکې لا اوس هم ژوندی دي. په دې لویه ډبره کې تاسو درې مورتۍ وینئ چې په مراقبه کې مشغول دي. دا د هغې زمانې فن دی کله چې بونیر د نړۍ د علم او عرفان مرکز و. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا یوازې یوه تیږه نه ده بلکې دلته په هره کیندنه کې د پخوانیو زمانو پاخه دیوالونه راوځي او دا په ډاګه کوي چې دا ټوله دره یو وخت د یو لوی آباد ښار برخه وه. دا خراب شوي که نه نو دا یې خالي تازه کړي دي. بس بادیانې ډېر پورې د دې کنډو نه غاړې د په دې ځایونو کې آبادي نه دي. د دې خلکو نه خو یو ځای نه دی پاتې شوی که نه دا خو په هر ځای کې پاتې شوي دي. د هغه خلکو د لاس دا جوړېږي د دې سر نه هغه د چړۍ نه بره غاړې ته چې کومه دا غټه دره ده که نه دا آبادیان دا خو داسې کلي دا خو په دې ځایونو کې د دې ځای اهمیت ته په کتو 2-3 کاله وړاندې دلته ځینې بهرني ماهرین هم راغلي وو. هغوی د دې نایابه اثار صفایي وکړه چې دا له تباهۍ او بربادۍ وژغوري او نړۍ ته یې اصلي بڼه ښکاره شي. کله مخکې دې پسې څه انګریزان او څه کسان وو او کله کله ټوپکو په لاس راغلي د دې د صفایي مفایي یې کړې ده په مخه کې خو له بده مرغه زموږ د بې پرواهۍ له امله دا تاریخي آثار د ختمېدو په حال کې دي. خلک دلته راځي او په دې نښو باندې نومونه لیکي چې له امله یې دا زرکلن فن ضایع کېږي. څوک راشي نو مو لیکي په یو کمر لیکي په بل کمر لیکي په بل لکه فایده دې سر څه فایده ما پورې په دې کمر باندې خپل نوم لیکو څه فایده ده. دا نهي زموږ د خاورې پېژندګلو ده. د دې ساتنه د هر پښتون او هر بونیروال فرض دی. راځئ چې د دې تاریخي خزانې قدر وکړو. دا ډبرې یوازې مورتۍ نه دي دا زموږ د پلرونو تاریخ دی. بونیر وپېژنئ او خپل تاریخ وساتئ.